دا یو څو شعرونه د ملګرو په فرمایش باندې درته وړاندې کوم. دا شعرونه چې کوم دي دا سم دي، خو دا ملګري ته ناسې چې دی نو غلط تشریح ولا غلطه کوي. څوک چې د سپین تشریح غلطه کوي، څنګه اخترعلي صاحب هغه شعرونه دي چې د تور او سپین تشریح غلطه کوي. خو بهرحال نو تاسو خپل ذهن چې دی نو پلس وساتئ. دا شعرونه تاسو ته وړاندې کوم چې زر کوا تلوار وکا، زر کوا تلوار وکا بیا نه کار وکا، زر کوا تلوار وکا بیا نه کار وکا، سما می بیهوش کا زړه کې را لغار وکا، سما می بیهوش کا زړه کې را لغار وکا، اور می وجود کړی دی، اور میں وجود کړی دی، درې ځله پشمارو کا بار بار که کوي نشي، خیر دی بس یو وار او زړه راله زخمی کوي ناسا په ګزارو کا. نور دا یو څو شعرونه دي. کله چې تنها شم اخته په یو بلا شم، کله چې تنها شم اخته په یو بلا شم، بیا کوم توبه توبه رست چې خطا شم، بیا کوم توبه توبه رست چې خطا شم، ما سره بس کوي شپې لکه زستا شم، ما سره بس کوي شپې لکه زستا شم، اوس می کور ته پریدنو بیا به در راشم، اوس می کور ته پریدنو بیا به در لراشم، او دا چې داسې ووینم هسې په خندا شم، ته خو خرابېږې نه ستانه که جدا شم، ته خو خرابېږې نه ستانه که جدا شم، پریوزم یو کندې ته لږ سات له پناه شم. دا یو دوه درې شعرونه نور دي چې هسې ګورې کېننې هر چا له کنده کنه، هسې ګورې کېننې هر چا له کنده کنه، ای رور اوزګار خیله یار اشنا له کنده کنه، هسې ګورې کېننې هر چا له کنده کنه، ای رور اوزګار خیله یار اشنا له کنده کنه، کار د سړیتوب چرې ونه کې په دنیا کې، کار د سړیتوب چرې ونه کې په دنیا کې، دې کې د پیدا ده چې دنیا له کنده کنه، او چې یو ځای درنه نشي دوه مین په یو اړخ کې، چې یو ځای درنه نشي دوه مین په یو اړخ کې، مجنون له کنده کنه هم لیلا له کنده کنه.